سلامونه پښتون ټایم کې مو هر کلای کوم ملګرو. پپجی د دنیا د مشهورو گیمونو څخه یو دی. مونږ او تاسو کې شاید داسې څوک نه وي چې پپجی نه پیژني. نن سبا لوی او واړه ټول پپجی ویډیو گیم پیژني او زیاتره یې استعمالوي هم. آیا تاسو پوهیږئ چې پپجی ویډیو گیم چا جوړ کړی دی؟ هغه چې وایي و کوچنی ایډیا د انسان ژوند بدلولای شي. د پپجی د گیم جوړونکی برډن گرین هم له هغو څخه دی. برډن گرین هغه انسان دی چې پپجی جوړ کړی دی. یو وخت داسې وو چې دغه سړی یعنی برډن گرین بالکل بیکاره او بیروزګاره وو او د سره د پیسو هیڅ درک نه لګید، یعنی په یوه مړۍ ډوډۍ پورې حیران وو. خو بیا یو ځل داسې وخت هم راغی چې د نوموړي قسمت پپجی ور بدل کړ. د نوموړي برډن قصه یا سټوري ډیره زیاته د تشویق او موټیویشن څخه ډکه ده. نوموړی برډن په ایرلند کې پیدا شوی. په شروع کې عکاس یا فوټوګرافر وو او له دې سره دی یو پارت ټایم ویب ډیزاینر هم وو. نوموړي به په ودونو کې فوټوګرافي کوله او ورسره به یې ویب ډیزاینینګ هم کول او همداسې به یې خپل ژوند تیراوه. د نوموړي د ژوند مقصد نو معلوم او له عکاسي سره یې ډیره مینه وه. نو په همدې اساس نوموړي د برازیل د تلو اراده وکړه. هلته به یې فوټوګرافي کوله او په همدې به یې ګزاره کوله او ژوند به یې تیراوه. هلته په برازیل کې له یوې نجلۍ سره ملګری شو او ډیر زر یې ورسره واده وکړ. لیکن دغه واده هم ورسره وفا ونه کړه او د 2 کلو وروسته سره جلا شول. نو دا د برډن هغه وخت چې د مشکلاتو سلسله نور هم ورته قوي شوه. لیکن د انسان په ژوندانه کې همدا مشکلات انسان ته د ژوند نوې لارې هم پرانیزي او همداسې له برډن سره هم وشول. په 2014 کې برډن په برازیل کې وو او هلته لاره ورنه ورکه وه چې څه وکړي. له نوموړي سره پیسې ختمې شوې او په ډېره سختي خپل ژوند تېراوه. د برډن په وینا په دې وخت کې نو له برډن سره دومره پیسې هم نه وي چې ټیکټ وکړي او بیرته ایرلند ته راشي. نو د ټیکټ لپاره برډن خپل ورځنی مصرف کم کړ او د پیسو په ټولولو پوخ شو او زیاتره وخت به یې په خپله خونه کې تیرول تر څو یې ډېرې پیسې مصرف نشي او د ټیکټ لپاره پیسې برابرې شي. نو ملګرو دا هغه وخت و چې برډن ویډیو گیم شروع کړ او خپل ډېر وخت به یې په خونه کې په ویډیو گیم تیراوه. نو په همدې وخت کې او له همدې ځایه برډن ته د انلاین ویډیو گیم په اړه معلومات وشو. نوموړی برډن گیم ډیولپر نه و خو له همدې ځایه له ویډیو گیم سره ډیره دلچسپي پیدا شوه. خیر په 2014 کې برډن پیسې برابرې کړې، ټیکټ یې وکړ او خپل وطن ایرلند ته راغی. لیکن د مشکلاتو سلسله دلته هم ختمه نه شوه. همداسې بې پیسو او بې روزګاره و او حتی برډن د ویلچیر په پیسو گزاره کولو ته اړ شو. یعنی د ایرلند حکومت به دته د ژوند تیرولو په خاطر یوه اندازه پیسې ورکولې. په دې وخت کې نو برډن ته د ژوند نور ختم شوی و ځکه چې د نوموړي عمر 40 کالو ته رسېدلی و او په همدې 40 کالو عمر کې د ناکامیو څخه بل هیڅ ونه لیدل. د نوموړي طلاق هم شوی و او د خپل پلار په کور کې به اوسېدل او پلار به یې د ده په حال ډېر دردېده. نو په ایرلند کې هم برډن ته د کار کولو څه نه و پاتې. د فری گیمینګ موډز شروع کړ. بیټل رویال یو جاپانی فلم ده چې د برډن به ډیر زیات خوښېدل او په همدې فلم کې دا ښیي چې یوه اندازه خلک خپل ځان په یوه جزیره کې له زامبي څخه څنګه ژغورلی شي او همدا کنسپټ برډن ډیر زیات خوښ کړ. نو کار یې پرې شروع کړ. برډن په یو انلاین گیم ارماتو کې د همدې فلم سټوري څخه متاثر شوی و. یو موډ یې جوړ کړ او له همدې سره د همدې گیم ډیزاین او کوډینګ هم زده کول شروع کړ. د برډن قسمت ښه و په ارماتو کې چې د کوم موډ جوړ کړی و هغه ډیر زیات مشهور شوی و او په همدې وخت کې برډن ته له سونی انلاین انټرټینمنټ کمپنۍ څخه ټلیفون وشو او برډن ته د جاب یا وظیفې وړاندیز وکړ. نو برډن ډیر زیات خوشحاله شو. نو له همدې سونی کمپنۍ سره یې په H1Z1 گیم باندې کار وکړ او په 2014 کې د یوې ساوث کورین کمپنۍ بلو هول له طرفه د کار کولو آفر هم ورته وشو. نو نوموړی برډن په بیټر رویال گیم کار کولو لپاره ساوث کوریا ته روان شو. د پپجی معنا پلیر اننون بیټر ګراوند دی. په اصل کې پلیر اننون د برډن خپل نوم و کوم چې به برډن په انلاین گیمونو کې خپل همدا نوم استعمالول او په پپجی هم هماغه نوم کېښود او له همدې ځایه د برډن بخت کار شروع کړ او شاته یې ونه کتل. په دسمبر 2019 کې پپجی د مایکروسافټ وینډوز لپاره لانچ کړ
کړ او په 2018 کې د پلی سټیشن او ایکس باکس لپاره هم لانچ کړ او د پبجی خرڅول دومره ډیر شول چې بریډن خپل هم ورته حیران وو. په یو نیم کال کې د دغه گیم 15 کروڑه کاپیانې خرڅ کړې او په موبایل کې تر 200 میلیونه ډیرو خلکو ډاونلوډ کړ. نو لا همدې سره د بریډن ژوند مکمل بدل شو. نن یعنی په ډیر لږ وخت کې چې بریډن څومره دولت لري تاسو به هم ورته حیران شئ. هغه بیکاره بیروزګاره بریډن نن د 200 میلیونو ډالرو مالک دی. ملګرو دا د بریډن د ژوندانه قصه وه. د نوموړي بریډن له داستان څخه دا معلومیږي چې یوه وړوکې آیډیا او ډیر زیات کوښښ د انسان زندگی هر وخت بدلولی شي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زمونږ چینل پښتون ټایم درسره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته داسې په زړه پورې ویډیوګانې راوړو. مننه.